بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتنا الجديدة. نرحب بكم جميعا. درنو قدرمنو دوستانو، ستړي مشي او په خیر راغلی. دا د یو ځل بیا ستاسو په درانه حضور کې حاضر شوي یو او د نن ورځې درس تاسو په درانه حضور کې وړاندې کوو. په تیر درس کې مونږ لومړنۍ محاوره ولوستله چې د کورنۍ په اړه باندې وه. نو دوهمه محاوره لولو چې دا هم د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د کورنۍ په اړه محاوره ده چې د هغه کورنۍ کې د هغه صلی الله علیه وسلم پلار او مور بیبي، لورګانې، زمن، تره او کاکاګان او عمه شامل دي. نو په دویمې محاورې باندې پیل کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. الوحدة الثانیه، دویمه برخه. الدرس السابع، وم درس. الحوار الثاني، دویمه محاوره. انظر، وګوره، واستمع، غوږ نیسه، واعد، تکرار کړه. دغه محاوره چې ده د عمر عثمان ترمنځ ده. عثمان پوښتنه کوي: هل هذه شجره؟ آیا دغه ونه چې ده ښکاري دلته، آیا دا ونه ده؟ هل هذه شجره؟ آیا دا د پیغمبر علیه السلام شجره ده؟ عثمان وی چې نعم، هذه شجره، هو دا ونه ده. هذه اسرة الرسول صلی الله علیه وسلم، دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کورنۍ انځور ده، یا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کورنۍ شجره ده. عمر وی چې صلی الله علیه وسلم. عثمان وی چې هذا والده عبد الله، دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پلار د څه نومیږي؟ عبد الله. عمر وی وهذه والدته آمنه، دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مور بیبي ده چې امینه نومیږي. عثمان وای وهذا جده عبد المطلب، او دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نیکه ده، عبد المطلب نومیږي. عبد المطلب. عمر وهذا عمه العباس، او دا عباس رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تره ده. عثمان وهذه عمه حمزه، او همدارنګه دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کاکا ده، تره. عمر وهذه عمته صفیه، او دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمه ده چې صفیه نومیږي، صفیه. وهذا ابنه القاسم، وهذا ابنه عبد الله، دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زوی ده چې قاسم نومیږي، او همدارنګه دا عبد الله هم د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم زوی ده. عثمان وهذا ابنه ابراهیم، او دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بل زوی ابراهیم ده. عمر وهذه ابنته فاطمه، او دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لور ده چې فاطمه رضی الله تعالی عنها نومیږي. عثمان وهذه ابنته رقیه، وهذه زینب. عثمان وی چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بل لور چې رقیه نومیږي ده، او دا هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بل لور زینب رضی الله تعالی عنها. عمر وی وهذه ابنته ام الکلثوم، او د بل لور ده چې ام الکلثوم نومیږي.
د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شجره ولستله چې پلار یې سنومیده، مور بیبي سنومیده، همدارنګه زمن یې سنومیدل، لورګانې، ترونه او نیکه یې صلی الله علیه وسلم. راځو دریم حوار ته. الوحدة الثانیه، دویمه برخه، الدرس السابع، وم درس. الحوار الثالث، دریمه محاوره یا دریم روغبړ محاوره. انظر وګوره، واستمع غوږ ونیسه، واعد تکرار کړه. دغه محاوره د خپل د خاوند او د پلار او مور ترمنځ ده. الأم، هذا آذان الفجر. هذا آذان الفجر، دا د سهار د لمانځه اذان ده. الأب، الله أكبر الله أكبر. پلار وی چې الله ډیر لوی دی، الله لوی دی. الأب، أين الأولاد؟ زمن چیرته دي؟ زما بچان چیرته دي؟ الأم، مور وی سعد في الحمام يتوضأ. سعد چې ده په حمام کې ده او دس کوي. الأب، پلار وی وأين سعيد؟ او سعید چیرته ده؟ الأم ورته جواب ورکوي، مور سعيد في الغرفة يقرأ القرآن. سعید په کوټه کې ده، د قرآن عظیم شان تلاوت کوي. الأب، وأين سعيدة؟ او سعیده چیرته ده؟ لورې ده. الأم، مور وی سعیدة في المصلى تصلي. سعیده چې ده په جانماز باندې ولاړه ده، لمونځ کوي یا ناسته ده، لمونځ کوي. المصلى هغه ځای ته هم ویل کیږي چې خاص د لمانځه لپاره تیار شوی، او جانماز ته هم ویل کیږي. تصلي، لمونځ کوي. الأب وی چې أين المعطف یا سعد؟ زما جاکټ یا کرتۍ چیرته ده؟ سعد وی هذا هو معطف یا والدي. دغه ده ستا جاکټ یا زما پلاره. الأب، وأين نظارة یا سعید؟ زما عینکې چیرې دي؟ سعیده. سعید وی هذه هي نظارة یا والدي. دغه دی عینکې یا زما پلار جانه. الأب، پلار وی هيا بنا إلى المسجد. راځئ چې ځو مسجد ته، یا زر کوي چې مسجد ته ځو. سعد و سعید هم وی چې هيا بنا، راځئ چې لاړ شو. درنو قدرمنو دوستانو، داو زمونږ د نن ورځې درس. تر بیا مو په پاک او مهربان رب العزت سپارم. پاک الله مو مل شه.